بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالرحمن بابا په دې غزل کې هغه خلکو ته نصیحت کوي کم چې په دنیا کې مشغول دي او د دین کارونو ته یې شا کړې ده. ورته وایي چې څه د ځناورو غوندې صرف خوراک ساک کوئ او بل څه کار مو د دین نشته، لږ را بیدار شئ، د دین کار ته مخه کوئ. څه وایي ورته؟ راځئ چې وورو. وی لطاعت له ګناهه څه خبر وي زناور نور څه نزده، یا یې خوب وي یا یې سر. وی دا خو ته زما نفسه چې د زه کړم کور و کر، تمام ووتې له عقله په دنیا پسې اوتر. وی نه د فرض د خدای ادا کړه، نه سنت د پیغمبر، نه د مرګ په زړه کې یاد وي، نه خواری دی د محشر. وی اوده پروت یې دا د نزده چې پخوا لرم سفر، په هر دم در څخه درومي که پوهیږي دا بشر. او وی هغه تور ویښته دې څه شو چې هم مشک و هم عنبر، هغه قد د مجنون بیت شو چې چنار و هم نختر. او وی تن د دروز زیر و زبر شو، زړه د نشو لروبر، تر پنجه و تر پنجه تیر شوی ته لا ځان بولې په سر. او وی نه د ترشي نه د ویره نه په زړه باندې اثر، بل به نه وي لکه ته هسې شوخ و زیږرور.